سمره ښکلی وختو څه ساده خبرې ټولې وې د دروزې به څپلۍ وې د وجغنو به پاجولې وې څرخې به ګرځېدې جونه یو ځای ته به راټولې وې غنم به کم کرلی شو شولګرو کې به شولې وې کټوۍ به په اور باندې وګونګلې به پخېده ورته او ډېر به خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته کمیس به اکثر نه و د خامتا به یې پرتوګو نه چا پورې خندا و نه ملنډې نه غږ غوږو اوج باوه د کلي په هغې کې به زوږ زوګو دارو واسوې چرړه چې د چا به سزی خوږو رڼا له به شونټۍ وې او لکړ به بلېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته ځای په ځای به ژرندې وې خو نورې به میچنې وې اکثر به یې کولې چې په کور کې به مېرمنې وې نه د لاس ګړۍ وې نه سپلۍ به د سرمنې وې نو نه تکلفاتو نه خو دا ټېډې پیشنې وې کله چې به جمع شو لرګي به بلېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته اکثر غریبې ډېره وه خوراک به یې وربشې وې خمچې به د سپو وې د چرګانو ببکې تشې وې غوبل نه چې به خلاصې شوې پیکو ته به ورخوشې وې په زیرې کې شپن کیله د بېزې د بچي پشې وې دا به لوی ناری و چې به ډېر خوشحالېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته مزلې به پیاده وې دا ډاټسنې او موټر نه و سلۍ له دا پکې نه و اوبو له به کولر نه و مالداره به ډېرو د غریب سره به خر نه و په نغوندې خبره به د وس په شانې شر نه و مشر چې به راغې کشران به پاسېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته سرتور صاحب شعر دی وایي پیپونه او چوړۍ نه وې هر کلي کې ګودرې وې روانې جینکۍ به یې په لور د مازدیګرې وې چاته به سلمه وې او د چا به لګې لرې وې تملونه یې رواجو په واده کې به سندرې وې خرل به غونډاخي په ډولۍ ټول به ګډېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته نورحمان صاحب پلونه به راوړه خلکو د ژرندو به ناوې وې تاو کړې د پنډو نه به یې غټې پیتاوې وې پلونه به راوړه خلکو د ژرندو به ناوې وې تاو کړې د پنډو نه به یې غټې پیتاوې وې میوو دپاره جوړې به د لښتو کجاوې وې نو نه د چې رواجو نه ملګرو دا کاوې وې شوملې به وې پیسې به وسو کړک به وچېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته کوټې خلکو منډلې چې د جمعې به جړۍ وې بړستن او طلایي نه وه ساده غوندې شړۍ وې ساده غوندې به تلا د کمرو به دړۍ وې نو خلوخې په ټولو کې د خاورو کوزړۍ وې چرته چې بیمار به و ملا به رسېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته نو تعلیمونه ډېرې ګرانې وې نو نه خو ډاکټرانو نه دا دومره دوايانې وې ښځې به زیارت له د زیارت په ورځ روانې وې پسې به په بوډا پسې بې شمېره بوډۍ وې ناس به و روضه کې منجور به اوسېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته شل یوه وسله واخه ټوپک به دوبارېزو بلو پټاقدار یو بندی ټولو نه غورېزو نو نه خو دا روپۍ وې چوانې نه اتانیزو یا به په ساتوره یا د تبر غوندې سیزو واده کې به وې ډزې چې عین به ودرېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته شل یوه وسله واخه ټوپک به دوبارېزو بلو پټاقدار یو بندی ټولو نه غورېزو یا به په ساتوره یا د تبر غوندې سیزو نه خو دا روپۍ وې چوانې نه اتانیزو واده کې به وې ډزې چې عین به ودرېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته نوې دا ټکټرې د غنمو بغو بلو کار به په قلبو کې د پخوا به داسې چلو کېدلې به عشرې اتفاقمو کملو کنډر به متاو په کاله چلته چې بغلو مزې د زورورو وې غریب به جړېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته اوګرې به وې ګرمۍ کې د وربشو به ستوانو نه چاکره به ډیشو نه ټیپونه نه ریډوانو خبره یې یوه وه پخوا داسې انسانانو بلنې وې اختر کې د یو بل کبه روانو د څو کلو عزګاه به وه چې ټول به غونډېده ورته او ډېر به و خوشحاله ماشومان به تاوېده ورته او سرتور صاحب خیرې بند دی